القرآن والعلوم العصرية. دغه عنوان باندې نن په یو مسأله بحث کوم. طالبان ورونو، الله عز وجل قرآن کې وایي فاقع لونها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. د بني اسرائیلو غوا چې وه چې سړی مړ سوی و، بیا حضرت موسی علیه السلام ته الله عز وجل وویلي چې تاسې یوه غوا پیدا کړئ چې زیړ رنګ وي. بقرة صفراء، غوا زیړه، فاقع لونها چې خالص زیړ وي رنګ، تسر الناظرین چې د غوا ته سړی وګوري د زیړ رنګې ته نو سړی خوشحالوي، په سړي کې خوشحالتیا راولي. نو اوس په معاصره زمانه کې یوه مسئله د رنګونو ده، رنګ باندې بحث کول، رنګ باندې بحث کول، په رنګونو باندې بحث کول، دا هم د نن زمانې د علومو نه یوه مسئله ده. دې خوا ته راځه امام صاحب. السلام علیکم. اجازه ده امام صاحب. نو غواړم چې یو څه بحث په دې مسئله باندې وکړو. رنګونه څومره وړتیا لري؟ قرآن خو ورته اشاره وکړله. رنګ څومره وړتیا لري، څومره قدرت لري، او رنګ د انسان په ژوند کې څومره تاثیر درلودلی سي. رنګونه یو د دې تعلیم د پخوا زمانې نه و، این د فیثاغورس د زمانې نه د رنګونو مسئله وه په دنیا کې. او بیا ابو علي ابن سینا په خپل کتاب الشفاء کې هم په دې مسئله باندې بحث کړی، او خصوصا علما د علم طب دغه مسئله د خپل طب او د خپل علم یو څه برخه ګرځولې، تر دې پورې چې اوس عصر علما دغې مسئلې د رنګونو ته ډېره زیاته توجه کړې ده او توجه کوي. نو تاسې هم کوشش وکړئ چې ما سره صرف د علم مطلب باندې ځان پوه کړئ، تر اخره خبره واورئ، نو په ذهنونو کې به مو یو څه بصیرت الله عز وجل راولي. رنګونه د پخوا زمانې نه تر اوس زمانې پورې یوه علامه او د رمز دپاره استعمالېدل. که تاسې کله فکر کړی خو مو نه ده کړی، ځکه ما مخکې درته ویلې مونږ لا تر اوسه د ډېرو داسې علومو دروازې نه دي ورته کولي چې څوک یې راته خلاصه کړي. کله چې یو څوک سفیر و میلمه راسي د موږ وطن ته افغانستان ته، تاسې به لیدلي وي د ویډیوګانو کې، کله چې یو څوک میلمانه راسي نو د تیارې سره نږدې ورته سرې قالینې اوارې کړي وي، سره پرشونه. ولې دا سور رنګ ولې اواریږي؟ دا سور رنګ د اوس نه ده. دا کله چې علما په سره رنګ باندې بحث کوي سلګونه یا زرګونه کاله مخکې له هغه وخت نه تر اوسه پورې دا مسئله په دنیا کې شروع ده. دلته دوه قسمه علما دي. یو علما د علم النفس دي، هغه علما چې په نفس باندې بحث کوي، هغوی وایي سور رنګ چې ده دا د حب علامه ده، د محبت نښه ده. نو سور رنګ اوارولو کې مطلب دا ده، دا یو رمز سو چې سور رنګ دا د محبت نښه ده، دا د حب او د محبت علامه ده. نو په سیاسي او په ډیپلوماتیکو لکه نن خو موږ حکومت ولی کوو، طالبانو ورونو هغه زړه دنیا کې ژوند نه کوئ. تاسې نننۍ دنیا کې چې ژوند کوئ په دنیا به ځان خبروئ. کله که ته سفیر سولې، کله که ته د اسلامي حکومت استازی سولې، یو مملکت ته لاړلې، که تا ته سره قالینه اواره کړې وه، معنا لري چې دوی تا سره دغه بل مملکت تا سره اظهار د محبت کوي. که قالینې مالینې نه وې اوارې، دغسې تیارې نه راکته سولې، موټر کې کېنولې، خپل د مجلس جای ته یې بوتللې، پوه سه خبرې غواړي در سره، خو د محبت راز نشته پکې. دا د نننۍ دنیا اصول دي او دا علمي اصول دي. نو باید مونږ په تیارکیو کې ژوند تیر نه کړو، د دنیا د علومو نه ځانونه خبر کړو. او دا ټول علوم قرآن کې دي. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. وروسته بیا دلته د مونږ په اول طرف کې بحث راځي، لکه سکل د ما اول طرف ترجمه ده. نو هلته بیا تسر الناظرین باندې هم درته بحث کوم. نو په ډیپلوماتیکو اصولو کې دا ده چې سور رنګ علامه د حب ده. خو علما د علم اللون وایي چې په رنګونو باندې بحث کوي، دوی څه وایي؟ وی دا د دې معنا لري چې ته اگر چې مسافر یې خو خپل وطن ته راغلی، د دې احساس اونه کې چې ته میلمه یې خپل وطن ته راغلی، دا معنا لري. خو معنا لري سره قالینه اوارول
د یو مملکت قاصد و وزیر راتلل هغه ته قالینه اوارول دا خپله معنا لري. نو دا رمزونه معناګانې په رنګونو کې دا د پخوانه په دنیا کې عادت ولې او ولې. یو عالم تیر سوی کتاب جوړ کړی الالوان دورها تصنیفها مصدرها رمزیتها و دلالتها. دکتور محمد محمود په نامه باندې یو جول کې کتاب د په الوانو باندې او په رنګونو باندې بحث کوي. یا مونږ په اسلام کې په رنګونو باندې بحث کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په فتح د مکې په ورځ باندې مکې مکرمې ته ننوت، د بخاري حدیث ته رسول الله سلام توره پټګۍ اغوستلې وه، علیه عمامة سوداء. نبی علیه السلام توره پټګۍ په سر کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي هذه عمامة الهیبة والدوله، دا د هیبت او د دولت پټګۍ ده، یعنې دا د دولت نښه ده. زمونږ په اسلامي حکومت ولۍ کې په اسلامي علماو کې یو عالم تیر سوی عبدالوهاب الشعراني الشافعي د یو کتاب جوړ کړی اليواقيت والجواهر من علم الاکابر، دو جلدونو کې کتاب ده. په دې کتاب باندې بحث کوي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د مکې باندې توره پټګۍ په سر کړې وه. دې کې څه راز و؟ تاسې طالبانو ورونو په نننۍ دنیا کې چې ژوند کوئ د بصیرت او د زیرکتیا سره به ژوند کوئ. ځان صحیح د ملنګتیا دا هم یو اصل ده، خو چې ملنګ هوښیار ملنګ وي، متقیز او بیدار ملنګ وي، بیا ډېر خوند کوي. خالص ملنګي سر د کته راته اچولی دا دین نه ده. دین دې ته وایي چې مسلمان بیدار وي او په هر رمز باندې ځان پوی کړي. نو رسول الله ولې توره پټګۍ په سر کړې وه؟ ولې سپینه نه وه؟ ولې زیړه نه وه؟ ولې شنه نه وه؟ ولې بل رنګ نه و؟ دې کې علت دا ده، توره پټګۍ د سیادت نښه ده. توره پټګۍ یا مطلق تور رنګ دا د سیادت نښه ده، د مشرۍ علامه ده. د بیت الله رنګ څه رقم ته ده؟ لکه یو څه شکمن یې پکې څه رقم رنګ ده؟ تور رنګ ده. په ټوله دنیا کې تر دې کوټې نه بغیر دنیا کې نورې کوټې شته که نسته؟ د ټولو کوټو سید او سرداره څوک ده؟ رنګ یې څه رقم ته ده؟ تور رنګ تقاضا دي چا کوي؟ سیادت حاصل ده که نه؟ سیادت مشرۍ د ټولې دنیا د کوټو مشره څوک ده؟ سیادت حاصل سو که نه؟ په ټوله دنیا کې ډېره قیمتي ډبره کومه یوه ده؟ کم رنګ ده؟ حجر الاسود نوم وایي. دا د ټولې دنیا د تیږو سرداره ده که نه ده؟ ده که نه؟ نو تور رنګ کې الله څوک ایښودلی؟ سیادت. مونږ په اسلام کې یو لوی خلافت درلود، عباسي خلافت ورته وایي. عباسي خلافت ډېره غټه سلطه یې وه. مونږ خو اوس تنه د افغانستان په خاورو باندې سلطه لرو. د هغې عین دا اوسنی یغور مسلمانان څه دي؟ ترکستان شرقي تر دې حدودو پورې عین د بغداد نه نیولې په دې ټوله جینو باندې سلطه وله عباسي خلافت. د عباسي خلافت امیرانو مشرانو ټولې تورې پټګۍ، تور لباس، توره پټګۍ وه. کله چې د تاریخ کتابونه البدایه والنهایه او کامل او نور کتابونه ګوري، هلته د عباسي خلافت نښه کم رنګ و؟ توره پټګۍ وله. دا توره پټګۍ د څه لپاره دوی انتخاب کړې وه؟ ځکه دا تقاضا دي چا کوي؟ نو رسول الله ولې توره پټګۍ په سر کړله او بیت الله ته را روان سو؟ څه یې ویلې؟ هذه عمامة الهیبه، ډېره د هیبت پټګۍ ده، خلک ترې ډارېږي. والدوله، دا د دولت او د سیادت نښه ده. خپله رسول الله وی هذه عمامة الهیبة والدوله، د سیادت او د دولت نښه ده. نو رنګونو کې خپل رمزونه او علامې دا د پخوا زمانې نه را روان ول. نو یو له هغو علومو نه چې قرآن ورته اشاره کوي او موږ ترېنه ناخبر یو، هغه علم د الوانو یا علم د لون ده، د رنګ علم ده. دا د عبدالوهاب شعراني رحمه الله خبره شوه. بیا طالبانو دغه علم په اوس زمانه کې د تداوی لپاره استعمالیږي. یو سړی مریض سو، دا مریض سړی ډاکټر ته ورغی، ډاکټر به یا پریز ورکوي، یا به ګولۍ ورکوي، یا به ستن ورکوي، یا به شربت ورکوي. نن زمانه کې یو بل شی ورسره زیات چې هغه څوک ده؟ رنګونه. په رنګ باندې نننۍ دنیا کې د انسانانو تداوی کیږي. په رنګ باندې انسان مریض ده،
نو انسان تداوی ته ضرورت لري. موږ د انسان تداوی په کم شکل باندې وکړو؟ باید موږ د ده تداوی په چا وکړو؟ په رنګ باندې. نو رنګونه قرآن خپله وایي بقرة صفراء زیړه غوا، زیړه غوا به وي تسر الناظرین، چې ورته ګوري دا کتونکی خوشحالوي. خو دې نه معلومه سوله چې زیړ رنګ د اعصابو دپاره ډېره فایده کوي، سړي کې خوشحالتیا راولي. انسان الله عز وجل پیدا کړی د انفعال ماده انسان کې ډېره ده. انفعال منطق هم ویلي دي قبول الاثار عن الغیر، د بل چا نه اثر قبلول. انسان ته چې څوک وزاړي دی هم په زړه راولي، انسان ته چې څوک وخاندي دی هم په خندا راولي، انسان ته چې غوسه وکړي دی هم په غوسه راولي. اوس دا طالب ته چې زه غوسه وکړم نو دی هم ماته په غوسه سي، چې زه ورته وخاندم دی هم راته خاندي، چې زه ورته وزاړم دی هم راته زاړي. نو دی له ما نه متعدي، ما له غوسه خو زه یم نو دی ولې غوسه شو، زاړم خو زه دی ولې زاړي، خاندم خو زه دی ولې خاندي. دی د تاثر له ما نه قبول کړ. نو په انسان کې د انفعال ماده شته ده. زیړ رنګ کې الله عز وجل خوشحالتیا پیدا کړې ده چې ته ورته وګورې هغه خوشحالتیا تا ته رامعدي کېږي، هغه خوشحالتیا تا ته راځي او په تا کې پیدا کېږي. نو دا خو د ما طرف نه ده. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. دا وسوسه څه ده چې په دې باندې معاصر علما د علم النفس اوږد بحث کوي. ان شاء الله یو چېرته به درته وکړو که د الله خوا کوله. علما وایي زیل رنګ، اوس تداوی بالالوان مسئله شوه. زیل رنګ سړی بیداره کوي، سړي کې زیرکتیا او بیداري پیدا کوي. کله چې یوې ساحې ته ته لاړ سي هلته زیړ رنګونی، مثلا په مني کې جلبات ولایت ته لاړ سي چې هلته ونو کې مالټو رنګ زیړه اوښتلی وي، نارنج و مالټې و لیمو وي. نو چې ورسې د باغو کې ګرځي سړی خوشحاله وي. دا زیړ رنګ تاثیر دا لري سړي کې خوشحالتیا پیدا کوي او سړی متقیز و بیداره کوي. یو سړی مړ غوندې سړی ده، دی غواړي چې باید بیداره سي. نو بیداری د انسان چې راځي هغه په کم رنګ باندې راځي؟ په زیړ رنګ. زیړ رنګ کالي دې وکړي، زیړ رنګ خولۍ دې په سر کې، د کوټې رنګ دې زیړ رنګ کې. او دا زیړ رنګ کې الله عز وجل دا کیفیت کې ښودلی چې انسان متقیز بیداره او انسان کې تقیز و بیداری پیدا کوي او انسان خوشحاله کوي. یو سور رنګ ده. سور رنګ کې الله دا صفت کې ښودلی چې داسې یوې ساحې ته لاړې چې هلته هر څه سره دي، نو د انسان د وینې فشار لوړېږي. کله چې انسان داسې جې ته لاړ چې هلته سور رنګ ده لکه دا غوندې، د انسان د وینې فشار لوړ سي. د وینې فشار معنا وینه ډېره تیز حرکت شروع کړي. که تاسې فکر کړي بعضې خلک کله چې وینه وویني یا سور رنګ وویني، تیز سور رنګ وویني، نو دغه پزه ونیسي. لیدلي مو دي داسې خلک یا بیهوشه سي. بعضې خلک سور رنګ بعضې خلک وویني بیهوشه سي راوغورځېږي. علما وایي په دې کې علت و حکمت دا ده چې دا سور رنګ کې الله دا کیفیت کې ښودلی ده چې هغه د سړي د وینې فشار لوړ کړي، د وینې حرکت په رګونو کې تیز حرکت شروع کړي، سړي کې ګرمي پیدا سي. دا د سره رنګ هغه خاصه ده. تنه دا یوه خاصه نه لري، نورې خاصې هم لري، خو دا یې هغه یوه خاصه د سره رنګ ده چې د وینې فشار لوړوي. او علما وایي شین شفتلي رنګ دا د بوټو غوندې رنګ، د بوټو غوندې رنګ که انسانان وویني، دغه د بوټو شفتلي رنګ د سړي د وینې فشار بیا ټیټوي. داسې یو جې ته لاړلې چې سره رنګونه دې ولیدل، د تا د وینې فشار لوړ سو، ته اوس کوشش وکړه داسې یو جې ته لاړ سه چې هلته شنه پټي ګیا ونی، د وینې فشار په خپله ټیټېږي، هغه ضربات د زړه په قراره باندې سي، وینه ډېر په فشار باندې رګونو کې نه ځي، بېرته حرکت په قراره باندې سي. سبحان الله. دا هغه علوم دي طالبانو چې په نن معاصره زمانه کې په کلیاتو په پوهنتونونو کې د دنیا او په مدرسو کې ویل کېږي، خو مونږ ترېنه ناخبر یو. کله چې طالب مولا ته د دې خبرې بحث کوي نو بیا وایي مولا دا خو مونږ تفسیر ته راغلي یو، قرآن تفسیر زده کوو، دې ته څه ضرورت ده؟ دا محصل طالبانو ورونو دا هغه علوم دي چې د قرآن علوم دي او قرآن ورته اشارې کړي دي. وروسته بیا خبر درته بل هم کوم.